ما خپل دا خیال دی چې د شاعر دوی سیري د هر وارد دوی سیري یوازې شاعرین ده یو ایسه هغه ده چې کومه عقل کې راځي هغه لاجیکل ده هغه تخولی شي بل ته او غیر د کولی شي هغه لکه بحرونه دغه فعالونه او د بحرونه او د تاسو سیندونه او لهرونه اصل کې دوپړی ده هغه د دوپړی تال دی ټک 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 نو دغه څه چې دا او نور هغه ابزرویشن دی هغه کتل سیکول د سيزو نو دغه خو سړی په مشقت او په مهنت او په کوشش باندې کولم شي د کولم شي بلته خولم شي دا خو یو ایسه خو دغه دونه امپورټنت څه نه شعر د دې هغه اصلي څه چې کوم په دې کې تاثیر اچوي چې کوم په هغې کې دا طاقت واچوي چې زما د زړه ایموشن ستا زړه ته درکوز کړي زما د زړه اب و هوا ستا په زړه کې جوړه کړي هغه شی چې دی هغه بالکل د انسان د ویل نه بهر دی او هغه بالکل د غیبو نه راځي او قدرتي شی دی په هغې زړي طاقت نشته چې زه راولي په زور باندې دلته که هغه نه راځي نو دلته یو میاشت به ناست دی یو کرښه به ونه لیکي او چې راځي نو بس بیا لکه سیند داسې بیږي بیا نو دغه دواړه ما خو په خپله بغیر دغه انسپریشن نه چې ورته انګریزی کې ما خو هېڅ نه دي لیکلي او زه نه لیکلی شم نه تصویر جوړولی شم نه مجسمه جوړولی شم او نه شاید لیکولی شم